بیا هم ښه راغلاست. موږ او تاسې به په دې څپرکي کې په انوایرنمنټل پرابلمز په څپرکي باندې بحث کوو. په environmental problems کې یو اصطلاح راځي ecological footprint یا EF is the measure of the demands made by a person or group of people on global natural resources. د یو شخص یا یو ډلې د تقاضا اندازه کول د هغې د محیط په وړاندې د نړۍ په سطح باندې دې ته وایي EF یا ecological footprint. نو د دې لپاره کېږي تر څو ساینسپوهان یا ecological educators دا معلومه کړي چې څومره اشخاص په څومره اندازه باندې له محیط څخه استفاده کوي، په محیط کې څومره سرچینې دي، څنګه باید استفاده ورڅخه وشي. په همدغه انوایرنمنټل پرابلمز کې تر ټولو لوی مشکل پولوشن یا ککړتیا ده. پولوشن څه ته وایي؟ Contamination of the earth with pollutants that normal environmental processes are adversely affected. د ځمکې ککړول د ککړونکو په وسیله باندې تر څو په هغې باندې منفي تاثیر ولري دې ته وایي پولوشن یا ککړتیا، یا د یو محیط نامطلوب یا نه غوښتونکي بدلون ته وایي ککړتیا. دغه پولوشن کیدای سي نیچرلی لکه آتش فشان او یا کیدای سي دا مصنوعي اکسیډنټل یعنی په انسانانو یا د مختلفو شیانو په وسیله باندې دا جوړ سي. Pollutants come from two types of sources. ککړونکي له دوه ډوله سرچینو څخه لاسته راځي. یوې ته وایي point source pollution او بل ته وایي non point source pollution. PSP یا point source pollution دې ته وایي چې discrete source of contaminants that can be represented by single point on a map. په نقشه کې د یوې خاصې سیمې څخه چې ککړونکي راوځي او محیط ککړوي دې ته وایي point source pollution، یعنی هغه ارزایني. د مثال په ډول باندې لکه nuclear explosion at Chernobyl، لکه په یوکراین په کرنوبل ځای کې چې کله مثلا په 1886 کال کې انشاءالله داسې یو پیښه رامنځته شوه چې هلته هغه اټومي بټرۍ اور واخیستی. کله چې اور واخیستی مختلف په سلهاوو خلک په دې کې مړه سوه او ډېر مریضان سوه اور باندې. نو ګوري دا یو پوینټ سورس پولوشن په یوه ځای کې فقط په یوکراین کې. and the industrial pollution in بوپال انډیا، یا په انډیا کې د بوپال یوه سیمه ده، په هغې کې د ککړونکو مقدار ډېر زیات یا هوا یې ډېره خرابه کړې ده. دا هم یو پوینټ سورس پولوشن دی. دوم ډول بیا non point source pollution یا NPSP more dispersed source from which pollutants originate and enter the natural environment. یعنی دا په محیط کې ډیر خپرو سوي ککړونکي دي چې له هر ځای څخه راوځي او محیط ککړوي. مثال په ډول باندې لکه vehicles and industries، وسایط او کارخانې، دا د دې مثالونه دي. Major causes of environmental problems، د محیطي مشکلاتو لاملونه څه دي؟ اول population growth، د نفوسو ډېرښت، د نفوسو ډېروالی چې په دې سره محیط لا هم خرابېدای شي. دوم wasteful and unsustainable resources use، د طبیعي سرچینو په ناسالمه ډول سره د هغې استفاده کول یا مثلا د هغې ککړول. poverty، غربت، فقر، مسکنت، د پیسو نشتون، اقتصادي مشکلات. use of harmful substances with no responsibilities، د مسؤلیت په نه احساس کولو سره د خطرناکه ضررناکه کیمیاوي موادو استفاده کول. insufficient knowledge of how nature works، د دې په هکله باندې د پوهې نشتون چې څنګه طبیعي سرچینې استفاده کړو، څنګه طبیعي سرچینې په تعدل او توازن کې وساتو. دا یې لاملونه دي. Pollutants and the forms after their release are two types.
ککړونکي په دوو ډولو باندې ویشل شوي یو پرایمري پولوټنټس دي او بل سیکنډري پولوټنټس دي. Primary pollutants دې ته وایي چې directly release into the ambient environment from their sources. دا هغه ککړونکي دي کله چې له سرچینې څخه ووځي دی ککړونکي یا پولوټنټس دي. د مثال په ډول باندې سلفر ډای اکساید دا خپل یو ککړونکی. اکسایډز آف نایتروجن لکه مثلا نایتروجن ډای اکساید دی، نایتروجن مونو اکساید دی، دغسې نایتروجن ډای اکساید، نایتروجن ترای اکساید یا نایټریټ دی، همدارنګه نایټریټ دی. دا دي اوس دغه چې دي د سون توکو د سوځولو څخه دوی څه کېږي محیط ته ازادېږي او محیط ککړوي او دا یو پرایمري دی. په دې خاطر پرایمري دی چې دوی څنګه محیط ته ووځي بس هغه ککړونکي دي. خو دوم ډول بیا د دې په خلاف باندې دي. دوی چې کله له سرچینې څخه راووځي دوی ککړونکي نه دي. They form when the primary pollutants react with themselves or other components of the atmosphere. دوی هغه وخت ککړونکي دي کله چې له پرایمري پولوټنټس په خپل ځان کې یا له نورو سره تعامل وکړي نو هغه ککړېږي. اوس د مثال په ډول باندې لکه سلفیټ موږ تاسو وایو چې داسې فارموله لري SO4. اوس وګوره اول د واره چې دوی پرایمري پولوټنټس په دا شکل باندې کله چې بیا له دوو اکسیجنو سره تعامل وکړي سلفیټ باندې بدل شي. او یا نایټریټ د مثال په ډول باندې اول نایتروجن یا اکسیجن کله چې یو اټوم نایتروجن له 3 اټومه اکسیجن سره تعامل وکړي دا په نایټریټ باندې بسپاري. او یا اوزون موږ تاسو وایو اکسیجن یو په اټومي شکل دی بل په مالیکولي شکل دی خو کله چې دوی سره یو ځای سي اوزون جوړوي چې دا یو ظاهري شی دی. همدغسې بروکزي اسیټایل نایټریټ چې دا هم یو ککړونکی دی محیط ته چې کله آزاد سي دی محیط ککړوي. ککړتیا مو وپېژندله، ککړونکي مو وپېژندل، د هغې سرچینې مو وپېژندل، لاملونه مې وپېژندل. اوس راځو ایر پولوشن د هوا ککړتیا. هوا موږ تاسې وایو په طبیعي ډول باندې په خپل ځان کې نایتروجن 8.0% لري، اکسیجن 21% لري، کاربن ډای اکساید 0.015% لري. د هغسې د مثال په ډول باندې اورګون ویفر او نور ګازات دا پکې شته. کله دغه څخه ماس یا یو بل شی په هوا کې اضافه سي دې ته موږ تاسې وایو د هوا ککړتیا. It's a mixture of various gases like nitrogen, oxygen and carbon dioxide. دا هوا ته تشوي چې په دې کې دا شیان شته. Any atmospheric condition in which certain substances are present in such concentrations that they can produce undesirable effects on man and his environment. وای د اتموسفیر هغه حالت ته وایي کله چې په هغې کې ځینې خاص مواد ګډ سي په ډیر غلظت سره او محیط او انسان ته منفي تاثیر ولري. یعنی د هوا په داسې ډول باندې ککړول یا اخته کېدل یا بدلول چې د انسان او محیط لپاره ضررناک ثابته سي دې ته وایي د هوا ککړتیا. دغه ککړونکي هوا ککړوي. ګیسز سلفر اکسایډونه، نایتروجن اکسایډونه، کاربن مونو اکساید، هایدرو کاربنونه دا ګرد هوا ککړوي. پارټیکولیټ میټر ذرات لکه سموک، دود دی، غبار دی، فیمز دی، ایروسولز دی. ایروسولز خپله دا ګرد ایروسولز ټایپونه دي. راډیو اکټیو مټریل دي، مختلف راډیو اکټیو مټریلز چې هغه د راډیو اکټیو وړانګې آزادوي یا مثلا محیط ککړولی شي. د مثال په ډول باندې لکه پوتاشیم -40 دی، همداسې کارډینیم دی، مختلف عناصر شته چې د هوا خرابوي. په هوا په ککړتیا کې دوه ډوله ککړونکي شته، یو انډور ایر پولوشن دی بل آوټډور ایر پولوشن. نیچرل ریډیشن، ډومestic کمبسشن، هیومن هابټس دا ګرد شیان په انډور کې راځي، یعنی دننه په تعمیراتو په محیط کې لکه طبیعي وړانګې د اهلي کېدو یا کورني سوځېدنې، انساني حالتونه لکه ټوباکو سموکینګ. بله بیا دی آوټډور ایر پولوشن د باندې د هوا ککړتیا.
لکه ترانسپورتي وسایل، انډسټري، صنعت، اګریکلچر، زراعت، کمیونټي، ټولنې په دغو کې چې کوم شیان ازادیږي دا ګرده د هوا د ککړتیا اسباب دي. causes of air pollution ولې دغه هوا ککړیږي؟ اول burning of fossil fuels د سون توکو استفاده کول چې هغه سلفر ډای اکساید، کاربن مونوکساید ازادوي. automobiles د حرکت وسیلې لکه جیپ، ټرک، کارز، بسز دا ګرده گرین هاوس ګیسز ازادوي. گرین هاوس ګیسز هغه غازونه دي کوم چې د ځمکې د اټموسفیر په شاوخوا کې ځای نیسي، نو چې کله دوی دا ځای داسې په شاوخوا باندې په ځمکې په شاوخوا باندې راوګرځي، بیا چې د لمر وړانګې به ځمکې ته راسي دا ځمکه ګرمه کې بیرته ورڅخه وتای نسي، نو دې ته وایي ګرین هاوس افیکټ. او دغه غازونه چې کوم دلته شتون لري دې ته وایي ګرین هاوس ګیسز. اګریکلچرل اکټیویټیز زراعتي فعالیتونه پروډیوس امونیا دوی راولاړېږي چې شته تولیدوي امونیا دا محیط ککړوي. انسیکټیسایډز حشره وژونکي، پیسټیسایډز د اضافي ضررناکو شیانو کنټرولونکي دا زهري دي. فیکټوریز اینډ انډسټریز کاربن مونو اکساید ازادي، ارګانیک کمپاونډز لري، هایدرو کاربنونه لري، کیمیکلز لري، دا محیط خرابوي. مینینګ اکټیویټیز د استخراج د معدنونو د استخراج فعالیتونه، د ډسټ اینډ کیمیکل ریلیز ډیورنګ د پروسس کله چې ته یو معدن یو شی استخراج کوې ککړونکي ازادیږي او محیط خرابوي. ډومestic سورسز کورني سرچینې ټوکزیک کیمیکل are released in the air هوا ته ازادیږي او هوا خرابولی شي. کنټرول اف ایر پولوشن د هوا د ککړتیا کنټرول څنګه کولای شو؟ اول avoid using vehicles د وسایطو څخه استفاده مه کوئ. for shorter distance and prefer public mode of transport د لنډې فاصلې د طی کولو لپاره له عام شیانو څخه استفاده وکړئ لکه بسونه، موټرکونه او نور شیان. انرژي کنزرویشن د انرژي ساتنه باید وشي. switch off the electrical appliance when not used کله چې برقي شیان نه استفاده کوئ بندې کړه. use of energy efficient appliance انرژي په اغیزمنه توګه په اغیزمنو وسایلو سره استفاده کړه چې هغه اغیزناک وي. shifting industries د کارخانو یا صنعت شفت کول. shift the manufacturing plants factories and industries. using modern techniques modern عصري تخنیکونه استفاده کړه لکه air filters د هوا پاکونکي، scrubbers، precipitators او رشتو کوونکي مختلف وسایل شته. shifting to natural gases غازاتو په شفت کې اچول. using CNG compressed natural gas CNG ته موږ تاسې په عامه اصطلاح باندې یو اصلاح شوی ګیس هم ویلی شو چې هغه محیط ته لږ ککړتیا ازادوي. واټر پولوشن ته راځو. دوم واټر پولوشن. Water pollution is the contamination of water bodies like rivers, oceans, aquifers and groundwater. د اوبو د سرچینو ککړولو ته وایي د اوبو ککړتیا لکه جهیلونه دي، سیندونه دي، بحرونه دي، اکوایفرز د ډبرو په داخل کې چې کوم رګونه د اوبو دي او ګراوند واټر د سطحي اوبه دي. usually as a result of human activities د انسانانو په وسیله باندې دا ککړېږي. The pollutants also seep through a rich groundwater which might end up in our households as contaminated water we use in our daily activities including drinking. نو دغه ککړونکي چې دوی وایي دا په دغه محیط کې حرکت کوي، ګراوند واټر ته رسیږي او بالاخره زموږ او تاسو د کورو پورې رارسیږي، حتی د څښاک تر اوبو پورې هم دا رارسیږي او موږ ته څه تاوان رسوي. ولې دغه اوبه ککړېږي؟ اول اګرو کیمیکلز زراعتي کیمیاوي مواد، فرټیلایزرز کیمیاوي کود، انبار یا سرې دوی څه شي لري؟ نایټریټ لري، اینډ فاسفیټ لري، اینډ پیسټیسایډز او د مضره شیانو کنټرولونکي اضافي شیانو کنټرولونکي لکه انسیکټیسایډ حشرې کنټرولونکو دواوې، د فنګسونو د کنټرولولو دواوې، د هرزه وشو د کنټرولولو دواوې. washed by rain water and surface runoff pollute water دوی په دغه ځمکه په واسطه باندې حرکت کوي او اوبه خرابوي. دوم ډول بیا storm water runoff دی. carrying various oils دوی مختلف غازات په خپل ځان کې دوی راټولوي سره petroleum products دي and other contaminants
from urban and rural areas د شهري او صحرایي سیمو څخه دوی راټولیږي او محیط خرابوي. د اوبو د ککړتیا اغیزې به څه شي؟ اول water bodies of urban areas is the result of dumping garbage and toxic chemicals by industrial and commercial establishments. په ښاري سیمو کې د اوبو د ککړتیا لامل ډمپینګ ګرابیج دی، یعنی مختلف اضافي شیان د کوتیان دي او پلاستیکان دي او نور شیان دا د ځمکې پر سر باندې اچول کیږي. دا زهرجنو کیمیاوي موادو باندې اوړي چې لامل یې زراعتي او صنعتي فعالیتونه دي. Dioxin causes reproduction of uncontrolled cell growth or cancer. Dioxin په نامه باندې خطرناک کیمیاوي مواد دي، دا د کینسر لامل کیږي. Chemical is bioaccumulated in fish, chicken, meat entering the human body. دغه خراب شیان زهرونه په مایانو کې راټولیږي، په چیچیانو کې راټولیږي او په غوښو کې او بیا انسان ته داخلیږي. کادمیم entering the food chain through animals. د حیوانات د لارې څخه د کادمیم عنصر انتقالېدل دا خطرناک دی. هیپاټایټس تراپاوکل matter and water sources. د غایطه موادو د لارې څخه انسان هیپاټایټس یا ژړی انتقالېدای شي. هیپاټایټس A, B, C. Poor drinking water treatment. د داسې اوبو استفاده کول چې هغه ککړې وي. Unfit water can always cause outbreak infection disease. دا د مختلفو ناروغیو لامل کیږي لکه کولرا. The ecosystem can be critically affected. او دغه ecosystem په منفي ډول باندې متاثره کیږي او بالاخره هغه تغیر کیږي. څنګه به د اوبو ککړتیا کنټرولوو؟ اول it is better to treat pollution before discharge. مخکې له دې چې اوبه ککړې شي باید مخه یې ونیسو. Reduce the initial toxicity and the remaining substances can be degraded and rendered harmless by the water. او همدارنګه د زهرجنو موادو محیط علاوه کول د هغې باید کم سي. Some plant species water hyacinth can absorb dissolved chemicals. ځینې نباتات دي لکه هیاسینت چې موږ ورته سمبل ګل ورته وایو، دا د کاډمیم عنصر جذبوي او اوبه پاکوي. As an individual د یو فرد په توګه باندې باید تاسو وکړئ reusing, reducing and recycling the matter. مختلف کیمیاوي مواد یا شیان چې ته استفاده کوي هغه ریوز که بیا استفاده که غورځوه یې مه، reducing د هغې استفاده کمه که او بیرته یې جریان ته واچوه. نو دا به څه وکړي؟ advance a long way in overcoming the effect of water pollution. دا د اوبو د ککړتیا را کنټرولولی شي. دریم ډول ککړتیا ته موږ او تاسې اوس راځو، هغه soil pollution د خاورې ککړتیا ده. اوس دغه خاوره په خپل ځان کې څه شي لري؟ دا په خپل ځان کې inorganic matter لري. inorganic material لري چې هغه تقریبا 50% دي. د هغسې په دې کې ارګانیک میټر دی چې هغه 5% دی. د هغسې په دې کې 0% موږ تاسو ویلی سو چې هغه واټر 25% دی. د هغسې 0% په دې کې څه شي دی؟ 0% په دې کې نور شیان دي. د مثال په ډول باندې انورګانیک میټر سو، ارګانیک سو، واټر سو او ایر یا هوا. هوا په دې کې څونه ده؟ 0%. له دې څخه ماس یو که په خاوره کې نور شیان اضافه سي، دې ته موږ تاسې وایو د خاورې ککړتیا. occur when the pollutants causes pollution, reduce the quality of the soil and convert the soil uninhabitable for microorganisms and macroorganisms. کله چې دا خاوره داسې د خپل کیفیت تغییر سي تر څو هلته کوچني ژوندي موجودات او لوی ژوندي موجودات ژوند وکړي، میکروبونه، دې ته وایي د خاورې ککړتیا. چې دا د صنعتي فعالیتو په وسیله باندې کېږي، زراعت په وسیله باندې کېږي او د فضله موادو په نه کنټرول سره کېږي. ولې دغه هوا ککړېږي؟ اول پیسټیسایډز. Before World War II تر دویم نړیوال جنګ مخکې نیکوټین واز یوزډ as a pest controlling. نیکوټین په نامه باندې کیمیاوي مواد وو، دا د حشراتو د کنټرول لپاره استفاده سو. وروسته له هغې څخه DDT دغه کیمیاوي مواد چې دا یو جوړښتي یا جوړه سوی کیمیاوي مواد دي، دا د ملاریا او د ملخانو د کنټرول لپاره استفاده سو چې دې محیط ډېر ککړ کړي.
یا اوس هم ککړوي. انورګانیک فرټیلایزر غیر عضوي کیمیاوي سرې دا څه کوي؟ اسیډیفیکیشن اف سویل خاوره تیزابي کوي، کنټمینیټ د اګریکلچر سویل او زراعتي خاوره هم ککړوي. انډسټریال پولوشن صنعتي ککړتیا. هیومن اکټیویټیز have lead to acidification of soil انساني فعالیتونه خاوره تیزابي کړې ده. and contamination due to the disposal of industrial waste او د زړه موادو نه سم مدیریت. heavy metal درنې اوسپنې ټوکسیک کیمیکل ډمپینګ اف اویلز غوړ مواد فول د سون توکي دا ټوله کولی شي چې هوا خرابه کړي. همداسې هیوي میټلز درنې اوسپنې هم کولی شي چې د مثال په ډول باندې صرف دی او سیماب ایچ جي مرکري او دا شیان دي دا هم خاوره ککړولی شي. کله چې خاوره ککړه شي د هغې افیکټس به څه اغېزې به څه شي؟ سویل پولوشن افیکټ پلانټس انیمل هیومنز ښکاره خبره ده چې د خاورې ککړتیا انسان نبات حیوان متاثره کوي. سویل پولوشن افیکټ may vary based on age دغه د خاورې ککړتیا اغېزه په عمر پورې اړه لري، په عمومي د صحت په اوضاع پورې اړه لري او د ککړونکي په ډول پورې اړه لري بیا خپله اغېزه ښیي چې هغه انهیل تنفس کېږي یا هضمیږي یا تیریږي. Children are in close contact with the soil by playing in the ground. کوچنیان په دې اړوند په ډېر غټ خطر کې ځکه دوی هلته بازۍ کوي او دوی د مختلفې مریضیانې پیدا کوي لکه هیډیک د سر درد دی، نازیا خواګرځي د وومیټینګ کانګې دی، کافینګ ټوخی دی، د سینې درد دی، ویزینګ دی، د سر لنډي ده. دا کوچنیانو ته دغه کولی شي په ډېر غټ خطر کې دی او دا مریضیان دې ته پیدا کولی شي او د بالغو لپاره هم دا یو غټ خطر دی. څنګه کولی شو چې د خاورې ککړتیا کنټرول کړو؟ اول extraction of pollutants via thermal remediation د ککړونکو رایستل د ګرمي په وسیله باندې د تودوخې په وسیله باندې thermal remediation یعنې د تودوخې په وسیله باندې د ککړونکو له منځه وړل. The temperature is raised in order to force the contaminants into the wafer phase. اوله واره ککړونکي د مثال په ډول باندې په دې ځای کې ککړونکي دي دوی راولاړېږي دلته یو برمه ورننه کوي د ککړونکي ګرده ډېره ګرمي وریله کوي. کله چې هغې ته ډېره ګرمي وریله کړي هغه هلته په څه باندې بدلېږي؟ په ویفر باندې بدلېږي. بیا دغه ویفر دوی استخراج کوي او بیا یې د منځه وړي. دا یوه لاره چې تودوخه ورکوي. دوم یې بیا دی بایو ریمیډیشن د بیولوژیکي شیانو په وسیله باندې درملنه یا پایټو ریمیډیشن د نباتاتو په وسیله باندې دغه کول صفا کول. involve the use of microorganism کوچني ضربیني شیان لکه بکټریاوي استفاده کیږي تر څو محیط پاک او plant for the decontamination of the soil نباتات کرل کیږي چې هغه کنټرول کړي. دریم یې دی مایکرو ریمیډیشن د پنجانو یا فنګسونو په وسیله باندې د خاورې پاکول. involve the use of fungi for the accumulation of heavy metal contaminants دوی څه کوي؟ پنجان استفاده کیږي تر څو دغه درنې اوسپنې جذب کړي او د ککړونکي ته منځ یوسي.